د بني اسرائیل یو قصاب و. هغه په خپل ګاونډ کې د یو سړي په نوکره جینۍ مین شو. یو ورځ دا نوکره جینۍ مالک یې د یو بل کلي ته د کار لپاره ولېږله. قصاب ته موقع په لاس ورغله نو قصاب هم د هغې جینۍ پسې لاړ. کله چې دغه جینۍ له ځنګل نه تېرېدله ناڅاپه قصاب مخې ته وروت او هغه ته یې لاس ور واچاوه. غوښتل یې چې ګناه وکړي. نوکرې جینۍ چې ولیدل د قصاب نیت خراب دی نو هغې ورته وویل: ای ځوانه، ځان په دې ګناه مه اخته کوه. رښتیا دا ده چې څومره ته په ما مین یې تر هغې څو چنده زه هم ستا په مینه کې اخته یم، خو د خپل حقیقي مالک الله عز وجل له ویرې نشم کولی چې دا ګناه وکړم. د دې جینۍ د خبرې اثر د قصابي په زړه باندې وکړو. نو قصابي په ژړا شو ویې ویل: کله چې ته د الله عز وجل څخه دومره ویرېږې نو زه ولې د خپل پاک رب عز وجل څخه ونه ویرېږم؟ زه هم د هغه لوی مالک بنده یم. لاړه شه بې ویرې او په امن سره. کله چې قصاب دا خبرې وکړې نو له زړه نه یې په رښتینې توګه له خپلو ګناهونو توبه وکړه او بېرته خپل کور په لورې روان شو. په لار کې پرې ډېره تنده راغله، خو دا ځای یو ویران او وچ ځنګل و. نه د اوبو نښه وه او نه د انسان. نږدې وه چې ګرمي او تندې له وجې مړ شي. په همدې وخت کې د دغه زمانې یو قاصد ورسره مخ شو. هغه چې دا قصابي دا حالت ولید نو ورته یې وویل: ای سړیه، څه ستونزه درباندې ده؟ قصاب وویل: زه له سختې تندې نه مړ کېږم، اوبه نشته. قاصد ورته وویل: راځه دواړه دعا وکړو چې الله عز وجل په موږ د خپل رحمت ورېځې راولېږي او موږ ګرمۍ څخه بچ کړي تر څو چې موږ خپلې کلي ته ورسېږو. قصابي ورته وویل: زه خو داسې هیڅ نیک عمل نه لرم چې د هغې په وسیله دعا وکړم. ته خو نیک انسان یې، ته دعا وکړه. قاصد ورته وویل: ښه ده، زه دعا کوم، ته امین وایه. نو قاصد به دعا کوله او قصابي به امین ویل. لږ وخت نه و تېر شوی چې د وریځ یوه ټوکړه د دوی دواړو له پاسه راښکاره شوه او دوی ته یې سوری ورکړو. وریځ د دوی سره یو ځای روانه وه. هر ځای چې تلل سوری ورسره روان و. کله چې دواړه کلي ته ورسېدل قصاب خپل کور ته لاړ او قاصد خپل منزل ته روان شو. خو وریځ د قصاب پسې لاړه. قاصد چې دا عجیبه صحنه ولیده نو قصاب یې بېرته راوغوښت او ورته یې وویل: تا خو راته ویلي وو چې هیڅ نیک عمل نه لرم، نو بیا دا څنګه شوه چې دا ورځ یوازې ستا پسې روانه ده؟ راشه راته ووایه کومه لویه نیکي دې کړې ده چې الله عز وجل پر تا دا خاص فضل وکړو. قصاب ټول حال ورته بیان کړو، د نوکرې جینۍ قصه، د ګناه نه ډډه او توبه. قاصد دا واورېده او ویې ویل: په رښتیا هغه درجه او مقام چې الله عز وجل د توبه کوونکو بندګانو ته ورکوي هغه د بل چا نه وي. بېشکه ګناه کول د انسان نښه ده، خو له ګناه نه توبه کول د ایمان نښه ده.